راځه د کمی وې ګوره پرېمې ده اوس 2 منټه مو ته پرېږده اوس بدل دی بل ټول بل ته پراته نو زه ته معلوم نیم دا خو دا ګاونډیانو رانه خلاص کړي دا سر مې ولې دانیا کوم زما داسې مازغه دي که نه ته اواز کوې ته مالټې وچینې یعنی دقه خو دې مړه غروب داب دی بار رانه خلک څوم نه یېرېږي څه چل شوی خوب نوم پاسولم خو ګوره ښځې چې ته دا تمانچې مورې په دیرونو راواړوله که نه یو په دیوال داسې و د انګل پل داسې خو ما یې ورکې که نه یې راولمه ښځه ما یې کښېنه په دې دا دې ځوان ته دوا کوه چې دا راسره نه وی که نه ولې ما چې پسې تبرګي ته لاس را ده نه یو څه چل شو لیوه څه چلو شو تلي وغه ګانجې پسې بوتلې ما ورته وروره دا موږ نه بوځو دغې له ورغلي وو هغه نه دا کار ده موږ شرمۍ دي ځکه وروره روزانه خلکو ته جګړې کوي دغې له ورغلو چې دا خبره ده له ختمه کړم تا خو په سر باندې ډېر صفت کولو که نه چا صفت هغه ورته وایي هغه رونو چې پسې مرتبه راوځه قیسه ورته وکړه ماشي کوله ما خدای کو چې جمع نه پسې قرآن نه ولما ما مې نه مڅر قدینه ته بدمعشي چلی ذکرې په بلمنو کې نه یقین مې نشو چې تاسو به داسې کړي اوس ته په ما وایي لکه دا یقین لږ اوبه راوړه که نه نو تږی یم که نه سور نور راغلي یو ګوټو بخو راوړه که والله زړه مې غواړي چې اورېدل نه کړم خو زه هغه دې راوستی والله که مې دې مخ ته مې درله کتلي څنګه به راولي زه به پرې کور کې مو دې به راولي ځان هم درته کړه که مرچکیه ځکه نه چېرته دې په سړیتوب باندې خبرې ونه کړئ وروره په دواړو ښځو کې څلور منه غوښې دي زه خو یم په تبرګو به ټوکیا کو او په تخ باندې خرڅوه په ایمان ته 3 ورځې کې دقه چل دې د ګوندلو میله کې خرڅه کړه او هغه دا داسې شو نو 3 مورد هغه پیسو پسې دا والو بو ته نه وایم چې دا ښځه ماته ګرانه ده وګوره خبرې راله ومنله نه نو هغه ښځه راغلې بیا خو دې خبرې نه منم که هغه ښځه نه راغله بیا دې خبرې منم داسې د اسراییلو غزا لتلې وې د اسراییلو غزا نه ظالمه دا ګرمي خو واپس بیا د سره شوه ته داسې کار وکړه ښځې یو خبره ته کوم خو مې دې ورته سوی مه به ماته سوی ګوایي وایه هېڅ نشته دی دا دواړه ورغلي وو په هغه ښځه پسې نو ګوره دی هم راوتښتېدو زه هم راوتښتېدم د ځان سره تمانچه هم وړې وه ما ته هم پته وه که ټول زنان زه خو په ما خو په ورمنډه ما ته هم پته ده که نه زه خو یې روډ پسې تلي ما پالي مولا پسې خو پټ شو دې خو در مخامخ شوی وې که نه عمر چې هغه در باندې خپه کېښو والله چخني به دې کې ګورې دا خو ښه ده چې هغه دا شاړو میلونه وو دا پخوانۍ جګړې نه دي بس ډز دي بازه ډزه دا ډزو بیا سمبارول هم ګران دي اوسې خوند وکړو دا ته دې غوره شه سلام علیکم څنګه چل دی خشاک هم په تنور ده خشاک خو د ټولو خو دا راته ووایي تاسو خو د ښځو ګټو نه څه بېغیرته نو تا خور اوسې ته به خشاک ټولې کار شته که نه چې کار مې نه وي نو زما بیا کار شو چې کار مې په کار کې و خو کار مې په کار کې دی که نه نو ولې چې موږ ته نه موږ ورته ونیږېږي نه هله خو قسم په خدای دې سپېړه ده نو په دې مخ وباسم چې زما ورور نه بولې سپېړو کې داسې ولاړ یم دا ما ته ولې نېغېږي داسې ولې نه یېغېږي زما ته ګپ دی چې زما ته ګپ دی دا څه اچوه دا څه اچوه یې دې ودرېږه ما چا وګینې دا خو دا دوست خبرو به دا زرونو نه ویم هغه راغلی وه لیونې لیونی نو اوس پرې د خپې لاندې وچخومه دقه شان به کار نه کوي دیرونه ایو خو ګجرو سنډا نه دی دا پخې نو ته څه شي ته خو میلوی د بټګرام د بټګرام نه د بټخېل یاد نه د پټي نولې دی څنګه بټ ته په ده باندې سور مه راته تاسو زنانه ذاتې لاس ما چوه غورې ودرېږه دې دی لاس ما چوه ته بد مخ یې روښ شه شبه لاس ما چوه دقه شان به کارونه کوي شرمېږي به دا په ایمان کو ورې کور ته دې بوځي شبه ځه هلکه دا څنګه که نه سمه که دا خور دي دلو ما ستا مخې دم په مخه یو مو که ته ښځه یې که نه د کور نه به عثمان نه راشړلې خو ښځه نه یې
خدای خبر چې دا جنۍ بیا کوم خاطرې دا اوري دلته پراته یو سره چې د اوبو د رقم نه لګي دا پاکه دی خاوند دلته راشړلې ده کور کې پته نه لګي اوري ګرځي په دې نه ده خو چې کوم خوا لاړه دغه خلک ګانې وایي رور خو مې شته بې روره نه یم چې بل څوک مې نه ساتي خپل رور به مې ساتي نه خو دا ولې څه چلو شو دا ولې لکه مالټې غرور نه و هغې هلته راغلې کوم پاڼې هغه ګورې هغې په بېعزتي م راغلی او کوي ما نه پرېښود دا مالټۍ ورور پیغور ورکړه بې غیرته چې دې ته خبرې کولې ته ورته ولاړ وې دا ځان به دې پرې وجلې وې هغه ما نه پرېغوستو خو دې را چې ځو ورک شه بې غیرته ستا تپوس به زه اوس پخپله کوم اے اوس رات تورا او تور وایلو زب جانان تپ غرمو ولاړو ما او پدو قدما او کران غلنو هلکه بې غیرته جی دا په خیر تا څنګه هغه زمونږ کور ته پیغورونه او خبرې کولې تا پسې خو زه ډېر قار راوتی یم جی دا امید کله به دې خدای په لاس راکوي چې دا غوښې دي وخورم غوښې ګوره جی دا خبره داسې نه وه تاسو راشئ دې خورا مخکې پرېږده خبره چل څه شوی و هېڅ چل هم نه شوی خو ګوره زما خبرو خالد شیر صاحب زما بې غیرته اوس په ګپ لګو اوس په ګپ لګو اوس په دا دې خیر وکړي چې سړي جوړې تبرګي او دغه یې خودي قیماکۍ مې پایا کې تښتېدل غواړي ضروره موږ هم ځان سره شرموي یم تور مخکې شه زما خو دغه ورور نه دی په دې سترګو مې ښه نه لګي اواسې به مې د لاسه خوږ شوي ګورې زه خو ویم بس ته ووایې وی هغه راولېږلم جینۍ ته را روانه کړه راځه درته اوس دلته وګوره نو ځان خبرې دا راوښتې ما راته وویل چې زما اوزګار نیمه شل کارونه مې دي داسې کار کوو دا ور کولو پرېږدو هسې نه کاغوی ریلۍ نو چې بیا یې تښتو لو پرېږده څه ورته کېده وه ما ته پته ده په ایمان چې ګوره ته به هم چق ناچق هغه خو چې قربانۍ کوي او څاروي سترګې وکړي دغه شان شی دی ناستې دي غلي شي هلته خبرې نه کې لوی غویان دي ګوره بیا به ما درته نه ویل چې دا د عزت خلک دي خو تا ویل نه داسې السلام علیکم وعلیکم السلام کینې راځئ اسلام کینې ورشه کینې دا ولې چا والی که څنګه چاوالی څه دی خوړه ته یې غم اچولې نه چای کوي نه روټۍ کوي وروره نه سار قصب کوي او دقه شان ناست دی دا ګوره دوه ګوتې مخې راووتم ولې لکه خپله ښځه پسې خفه یم نو خپله ښځه معنې خو تاسو هلته ظلمونه کوئ جګړې ورسره کوئ اوس یې پرونه م پوه نه ومه که نه پوه نه ومه دا خو هغه بله ښځه ده هغې راله لالچ په سترګو کې واچو ما ته وایي ویې باسه او دا دي او هغه دي والله دونه خفه یم چې ته ورته ووایې که ته ما ورته ویلې نو خو که زه ورته اوس ویم رښتیا وینا به ورته کوم که نه چې زما په حق باندې مډاکا چولې ده او دویمه ښځه چې چا کړې د هغه کور بروان وي ګوره ما تاسو ته اوس ویل که نه چې لالا نشته چې لالا راشي بیا به درته موږ ټوله خبره کوو نو لالا سره خو موږ خبره کړې وه دا به ځو راځو دا وګوره دی هلک نه څه جوړ شو ګوره ما نه د ښه په عزت کې دا خبره وکړه دلته مه جاړه یو مه تیز تیز لګه یو خو زما په ځي کې ولې دا تاسو زموږ په سوره کې درکړې ده چې تاسو دلته ظلم کوئ ویم دلال یې که نه د ښځې دلال یې وروسته ستاسو چې دا وګوره رینګه رینګه د خولې نه کټکول جوړ کړي زه به دې ځي نه په عزت کې لاړ شه د دې نه ښه خبره ده ښځې خلک کوي خو ګوره بیا به پکې فرق نه کوي یو شان به ورته ګوري دین اسلام چې هغې له سره وړي او بلې له به یې راوړي زه خو یم که دا جینۍ م را سره پرېښوده راشئ جینۍ دا خلک څه وایي
لالا دې څه وایي دا دي ته اوس په خپله خبرې وکړه دوی خو په خبره نه پوهېږي ما ته یو لس پیري ویله دوی بیا مجید دا وګوره څومره ده پسې خبرې زه چې ځو ګوره دا ډول ډبلي راواله او چې خپل کور ته ځو نه دلته کور ته نه ځم په مرګ هم نه ځم ولې څه چل شوی تا ته ما څه ویلي راځه که نه خو ستا خپل کور دی دا بله ښځه د کلندر راوستې بس هغه پوه شو ته پوه شه هغه به وشړم که نه مړه پیکه که نه یار هغه به وشړم که ما نه پوهېږه که نه ګوره ګزاره به خلک کوي ته هم ګزاره کوه هغه به هم کوي نو ټیم به په دې باندې پاس کېږي نه ځم بس لالا لړ به شي سامان به ترې راوړی بېغمه شه ځه بیخ زه دې پوه شه دوی پوه شه اورې غلی کېنه څه سامان یو جام دی او 2 کاسې راوړي په دې سامان پسې ته اوس دې سله رالیږي خو راځه چې زه ونیمه ټوله خرڅ کړی نه دی یو میخه کېږي ورته پرېښی اوس دا تا خو کالی دله نه دی ورکړی میخه کې هغه مې هلته لالا ایښې ځکه خو مې د لوی لړ شو او په هسې نه دا خو ګوره دوی خو کټونه هم خرڅوي بلې ورځې پتیلې هم خرڅې کړې نو اوس موږ څه وکړو اوس تاسو ته موږ هېڅ هم نه شو ویلی که خبره کوو زموږ لالا راشي یا به درته په خپله خبره یاره لرې که هغه وایي مانې څه کوې خو بس زما ښځه ده ویلې که را سره که نه 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 اوس درته نه شو په هغه باندې موږ سره اړه خو نه کوو دا خپله ښځه به وځو ګوره یو خو زما په ځي کې ناستې وی خپله سمه خواته وګوره دا د کار یو طریقې د اصولو لاندې خبرې کوه بس ټیک ده وروره چې په رضای نه راکوئ زه به په خانمۍ کې رپورټ وکړم چې ما نه ښځه نیولې ده او زما ښځه نه رابرېږدي ما نکاح کړې ښځه ده وروره په تاسو باندې به زه قانوني کاروایي وکړم چې څه کې هغه وکړه بس ټیک ده ځه څومره دې زوري لاس دې آزاد او پړم دې آزاد او تورم دې آزاد ټیک ده په ایمان درته هم دا خو تړم بې په سړیتوب باندې موږ واورې یاره د سره د سړیتوب خبرې راځه روه دا سکروټې مروټې بدله زه په هوا کم دا ماته مخې ته راځه که نه نو چې درته وایم امروره غم مه کوه ما هم د نعمت سر خدینه په فلمونو کې د بدماشۍ چلې زده کړې د جم نه پسې مخوران نه ولم داسې چېرته پرېږدم دي دا خو مې د دې مخکې څه وی نه راځه ښځه بوزو مینت سوال ورته وکړه دا ښځه بوزو داسې نه ځو وایي مینت خو هغې نه مني که نه زه یې لکه دا د جارپوز یې نه دی زه یې که نه یاره منګه پوهه نه شو ګوره خیر دی که نه زما ښځه د څه به کوي په ایمان نه ته چې خلک موږ پسې خبرې کوي تاسو پسې نو څه کې اوس پخپو ورته پرېږدي یاره زه یې که نه یاره درته نه خیر دی بس که نه زه بس زه در سره نه ځم زه څه نه ځي زه یې روغ ګورې په دلالانو باندې بیا خرڅه کړم په ایمان ته لا خبرې کوي ما ته وویل که نه چې زه ورپسې ته وایم نه دغه راواله ډېره په دې خپو کې اوس خطا دا په توره شپېلې باندې بیګ داسې لکه دا سړی خو په تمانچو پسې لاړه راتېښ شه خو ویل څه د جم نه مخوران نه ولم غلی شه دا خو مې د هغې مخکې هسې دبو کو اوس په دله دا څه وران کړی دا خو خله چې ټوپک یې تاله کړی و ټوپک نه خو دی شته چې غیمې دا تخته لالا راوړه لړه هغې لړه راشه راځه لاړل څنګه خلک لاړل دا مې له لاسې یارول مړه د مونږ خو د رزق درک نه لګي نو تمانچه څه کوي راځئ کښېنئ ګوره خورې مونږ خو صرف ستا یې عزت هلته سیوا کړه د خیره سه لالا به راورسي هلته به دې ښه په یې عزت کې وروي صحیح ده صحیح ده ته ورشه مونږ له اوس یو کپ چای پخه کړو